د فکري جګړې بله نمونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې رامنځته شوه او د قرآن کریم دا آیات هم ورته اشاره لري. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ژباړه: ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، که د هغو کسانو له ډلې څخه چې کتاب ورکړل شوی دی پیروي وکړئ، تاسو وروسته د خپل ایمان له راوړلو څخه بیرته کفر ته ستنوي. د دې آیات لپاره ډیر شان نزولونه یاد شوي دي، خو په رښتیا سره هغه په دې نقطه ختمیږي چې کله الله جل جلاله د یهودو فتنه د مسلمانانو په منځ کې له منځه یوړه، نو یهودیان ژر تر ژره د مسلمانانو په منځ کې د اختلاف د رامنځته کولو په فکر کې شول. هغوی غوښتل چې د جګړې اور د مسلمانانو په منځ کې را پیدا او یو د بل دښمنان یې کړي. د یادونې وړ ده چې دا شوم اهداف یې تر یوه ځایه پوره هم شو، خو وخت لا نه و تیر شوی چې د دسیسې توره تیاره لري او مؤمنان بیدار شول او هغوی د حق لوري ته وروګرځېدل. په دې اړه زیات کیسې او نمونې موجودې دي چې په دې ځای کې د بیانولو امکان نشته، خو باید په دې پوه شو چې ټول یو مطلب رسوي، او هغه دا چې مسلمانان د اسلامي دعوت له سره له فکري جګړې سره مخ وو. خو د هغه وخت د مسلمانانو فرق د وروسته پیړیو مسلمانانو سره دا و چې په هغه زمانه کې دې خبر ته چا غوږ نه ایښوده او زړونه یې پاک او د دې فتنو منلو ته تیار نه وو. هغوی پاک زړونه درلودل، ایمان یې راسخ او یقین ثابت و، هغوی له الله جل جلاله سره رښتونی وو، د هغوی زړونه د پند او نصیحت منلو ته تیار وو. دا هغه لاملونه وو چې د دشمنانو شوم ارادې او پلانونه یې شنډول او د هغوی توطیې بې اغېزې کولې. خو په وروسته پیړیو کې چې د مسلمانانو عقیدې کمزوري شوې، دنیا او مادیاتو ته یې زړونه وشول، د عزت اصلي وسیلې له لاسه ووتې، معیارونو یې توپیر وموند، نور نو دین ورته د عزت وسیله نه ښکارېده، بلکې نورې منابع یې د عزت د لاسته راوړلو وسیلې ګڼلې. له همدې ځایه فکري جګړې د مسلمانانو په منځ کې ځای پیدا کړ او په مسلمانانو باندې اغېزه وکړه. لنډه دا چې فکري جګړې وکولای شول چې د مسلمانانو په منځ کې ځای وکړي او خپل ارمانونه پوره کړي. فکري جګړه د اسلام له پیل څخه وه، خو پرته له څو اخرنیو پیړیو څخه یې په مسلمانانو باندې اغېزه نه درلوده او نه یې خپلې موخې ترلاسه کړې وې. لاملونه یې په اخر زمانه کې د مسلمانانو د ایمان ضعف، د مفاهیمو اختلاط، د اسلامي زده کړو کولو د منابعو ګڼوالی، جهالت او ناپوهي، او د اسلام څخه کم معلومات لرل، او همدارنګه د دوست او دښمن نه پیژندل یادولی شو.